بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د وینډوز 12 درس ته. په دې درس کې به تاسو ته دا تشریح کوم چې څنګه کولی شئ چې د فلش له طریقه خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ. که تاسو دا مرحله پکې ترسره نه کړئ ستاسو لپاره وینډوز نه انسټالیږي. که ساده فلش کې وینډوز کاپي کړئ بیا تاسو نه انسټالیږي. تاسو به راځئ دا مرحله به باندې تېروئ، بیا وروسته له هغه تاسو کولی شئ چې له فلش له طریقه هم وینډوز انسټال کړئ. خو یوې خبرې ته پام وي، زه چې تشریح کوم بدون لکه پروګرام تشریح کوم. بعض پروګرامونه دي لکه پاوریزو او الټرایزو چې د هغو له طریقه هم تاسو کولی شئ چې فلش ته یو وینډو بوټ کړئ. خو زه یې له سیمډي له طریقه غواړم چې تاسو ته تشریح کوم. تاسو فلش کمپیوټر ته راواچوئ، بیا راشئ دلته ولیکئ چې CMD ته راشئ، بیا دلته لیکلي رن as administrator دا به وکړئ. که دا ونه وهئ بیا تاسو ته دا برخې کار نه کوي. دلته به ولیکئ چې ډیسک پارت. کله چې ډیسک پارت مو ووهو بیا ولیکئ چې لیست ډیسک. بیا دا ووهئ، ستاسو لپاره به تاسو ډرایوونه لیست شي. تاسو وینئ یو هارډ ډیسک ده چې 238 GB ده، یو فلش ده چې 14 GB ده. شماره یې څو ده؟ یو. تاسو به ولیکئ چې سلیکټ ډیسک 1. دا ډیسک 1 دلته یو ده، هماغه به انتخاب شي. دا انتخاب شو. اوس ورته ولیکئ چې کلین. کله چې کلین ولیکئ هغه پارټیشن یې پاکېږي. بیا د دویم ځل لپاره تاسو هغه ته پارټیشن ورکوئ. بیا پارټیشن ورکولو لپاره ولیکئ چې کریټ پارت پرایمري. دلته به بیا د دې لپاره نوی پارټیشن جوړ شي. چې انټر ووهئ د دې لپاره پارټیشن جوړېږي. اوس پارټیشن یې بېرته جوړ شو. اوس دا فلش فارمات کوي. فارمات کولو لپاره ولیکئ چې فارمات FS مساوي انټرفیس کویک ولیکئ. که کویک ونه لیکئ بیا تاسو څخه زیات وخت غواړي، تقریبا 1 ساعت 2 ساعته وخت باید تاسو ورته منتظره شئ. فارمات ولیکئ FS انټرفیس کویک. دا چې ووهئ بیا ستاسو فلش فارمات کېږي او فیصدي راځي چې په فیصدي باندې باید تاسو ته مشخص کوي چې څو فیصده ستاسو فلش فارمات شو. تاسو وینئ چې دلته فیصدي راغله 0 ده. دا چې کویک ده دا به زر فارمات شي. که کویک نه وي دا بیا زیات وخت نیسي. فلش سلف فارمات شو، زه هماغه ته منتظر وم. اوس به تاسو ولیکئ چې لیست پارټیشن. دا چې ووهئ ستاسو لپاره پارټیشن راځي هغه فلش. تاسو وینئ چې دا انتخاب هم ده، دا ستوری. که دا ستوری دلته نه و بیا ولیکئ چې سلیکټ پارټیشن 1. تاسو به هماغه انتخاب شي. بیا کله چې مو دا ولیکو بیا اوس ورته راشئ ولیکئ چې اکټیو ولیکئ. بیا اساین ولیکئ اساین. دا هم کار هم ترسره شو. اوس اگزیټ ولیکئ. دا CMD صفحه به بنده شي. دا صفحه چې بنده شو لا خپله یې بنده کړئ. اوس راشئ وینډوز ته. مثلا زما وینډوز دلته ده. تاسو له CD څخه دا کار وکړئ. دا ټول مکمل فایلونه یې سلیکټ کړئ. بیا راشئ کاپي ته. بیا دا فایل راواخلئ، دا فایلونه په فلش کې یې کاپي کړئ. کله چې دا مکمل فلش کاپي شو بیا د وینډوز انسټالیشن طریقې چې ما تاسو تشریح کړي هماغه فلش مو کمپیوټر ته واچوئ. F12 لایف نه ووهئ، خپل کمپیوټر مطابق. بیا وروسته له هغه ستاسو لپاره د فلش له طریقه هم وینډوز انسټالیږي. دا و د نن ورځې درس. نورو ورځو کې به تاسو ته نورې برخې تشریح کوم.